سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو ملګرو، نن به په پرله پسې ډول په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو له مایکروسافټ آفیس ورډ نه یا د ورډ پروګرام نه 2014 ورډ نه څنګه استفاده وکړو. نو په پرله پسې ډول به موږ تاسو ته په دغه پروګرام کې د آفیس د ورډ پروګرام لرننګ یو خپرونه وړاندې کوو او په سلسله واره توګه به تاسو ته په هغه کې یو مینو یا یو درس وړاندې کوو. هیله لرو چې ستاسو د ګټې او استفادې وړ به وګرځي. د دې لپاره چې د مایکروسافټ آفیس په دغه کې ورډ پروګرام یې لګو، نو راځو سٹارټ مینو ته یا په آل پروګرام کې دلته لټو مایکروسافټ آفیس ورډ. دا ګورئ تاسې دا د ورډ 2014 دغه دی او که چېرته یې داسې نشئ لټولی نو وینډوز آر بټن ووهئ، په دې ځای کې به ولیکئ وین ورډ، وینټر به ووایئ. له ده وروسته به تاسو ته د ورډ یوه خالي صفحه اوپن شي. د دې دپاره چې موږ له ده نه استفاده وکړو نو که چېرته زموږ بلانک یا خالي پیج په کار وي دې ځای نه یې خلو. دا نور همداسې ډیزاینونه دي چې د دغې مطابق چې زیاتره استفاده ترې خلک کوي هغه دلته تیار شته دی. تاسې کولی شئ له هغه نه استفادې وکړئ. مختلف ډیزاینونه دي پکې او مختلف فارمټ دي. په همدې شکل که تاسې له دې نه مخکې کوم پروګرامونه په وین ورډ کې یا ورډ پروګرام کې لکړي وي هغه هم دلته په ترتیب سره پراته وي. تاسو کولی شئ هغه اوپن کړئ، هغه مو په کار وي د هغې نه استفاده وکړئ. او که نوی فایل جوړوئ نو کولی شئ بلانک ډاکومنټ اوپن کړئ. په کله چې د ورډ پروګرام صفحه اوپن شي نو په دې کې لومړنۍ مینو د فایل مینو ده. په فایل مینو کې بیا مختلفې مینوګانې دي چې انفو ده، پروډکټ ډاکومنټ او انسپیکټ ډاکومنټ او منیج ډاکومنټ. دا مختلف دغه دي چې تر ډېره حده په دې کې انفارمیشن دي د دې پروډکټ په اړه. دوهمه دغه چې دی د نیو دغه دی. تاسې په نیو سره کولی شئ که چېرته بله صفحه تاسې کار پکې کړی وي او غواړئ یو نوې صفحه اوپن کړئ نو نیو ووهئ او نوی ډاکومنټ چې په هر شکل ستاسې په کار وي هغه اوپن کړئ. په اوپن سره کولی شئ تاسې له دې نه علاوه چې کوم بل پروګرام مثال بله لیکنه تاسې کړې وي بیل هم ثبت کړې وي کولی شئ هغه را اوپن کړئ. تاسې کولی شئ دلته ګورئ ریسنټ دا تازه موږ اوپن کړي کار هم پکې کړی دی. له هغې نه بغیر تاسې کولی شئ د پی سي یا د کمپیوټر د کوم فولډر کې سیف کړي هغې نه را واخلئ او که نه یې براوز یې کوئ چې تاسې په کوم ډرایو کې سیف کړي هغې ځای نه را اخیستلی شئ. دریم د سیو آپشن دی. موږ کولی شو په دې سره خپل فایل سیف کړو. مثال زه غواړم دغه فایل چې دی په همدې کمپیوټر کې سیف کړم نو پی سی وهم راځم دلته دا آپشن یې راکړي کوم ځای کې سیف کړم. مثال پټان فولډر کې سریالونه هغوی ځای کې ایچ کې یا ډیسکټاپ کې زه غواړم په ډیسکټاپ په سر یې سیف کړم. نوم ورکوم ورته مثال افغانستان، دا سیف کوم. زه اوس که چېرته دا مینومایز کړم یا یې کلوز کړم ګورئ تاسې دلته د افغانستان په نوم د ورډ فایل موږ دلته سیف کړی دی. په همدې شکل بل اپشن یې دی د سیوس. کولی شو د دې اپشن په وسیله موږ خپله هماغه لیکنه په یو بل نوم په بل ځای کې په یو بل نوم یا په هماغه نوم په یو بل ځای کې سیف کړم. مثال زه غواړم په هماغه نوم باندې په یو بل ځای کې سیف کړم، براوز او راوړم دغې فولډر کې سیف کوم دننه. تاسې ګورئ زما هماغه فایل سیف شو. یو یې دا دی بل په دې فولډر کې دی، ګورئ دا دی سیفس، یعنی دوهمه ورته فایل د همغې په بل ځای کې سیف کوي. دریم چې دی راځو بل اپشن د پرنټ اپشن دی. په دې سره که چېرته ستاسې کمپیوټر سره پرنټر وصل وي نو کولی شئ خپله لیکنه پې پرنټ کوئ، هغه ته اندازه وټاکئ څو پیج یې مثال کوم پیج یې پرنټ کوئ. دلته کولی شئ د پیج څو لیکئ چې د دې پیج نه تر دې پیجه مثال د اول پیج نه تر لسم پیج دی پرنټ شي نور دی نه پیج کې پرنټ کېږي، یا مثلا یوازې غواړو 5م پیج دی پرنټ شي نور دی نه پرنټ کېږي.
په همدې شکل مختلف دغه تاسې کولی شئ دلته د ورقې اندازه د مثال عموما A4 ورقې موږ کاروو سپینې ورقې او مرجن د یو پیج پر شیټ یعنی یو پیج کې د څو دانې دغه پرنټ شي یو د پرنټ شي دوه د پرنټ شي یا څلور پیجه د پکې پرنټ شي یا شپږ د پرنټ شي مختلف کټګوریانې دي دلته دغه کړي دي ځای نه کولی شي پرنټر انتخاب کړئ مثال وینټو دا چې دی PDF جوړوي که چېرته ما سره پرنټر وصل وی نو دلته به پرنټر هم راغلی وی په همدې شکل مختلف دغه شیر د شیر په وسیله موږ کولی شو خپله دغه لیکنه د نورو خلکو سره شریکه کړو د ایمیل له لارې یا د که تازه موږ آنلاین اوسو د هغې د لارې یا بلاګر ولرو بلاګر یا ویب پاڼه یا ویب سایټ کولی شو له دې لارې له هغه سره په هغې باندې شیر کړو بل اپشن د ایکسپورټ دی ایکسپورټ معنا دا چې موږ دغه خپل ورډ فایل په کوم بل پروګرام باندې تبدیل کو یعنی که چېرته موږ غواړو PDF وکړو یا بل دغه یې کولی شو د دې ځای نه کریټ PDF ډاکومنټ او یا دا که سلیکټ کړو دلته هم کولی شو PDF فایل فارمټ دغه کو او مختلف فارمټونه دي دلته مثال ټمپلیټ په شکل باندې د 19 او 2003 افیس یا ورډ په شکل باندې همدارنګه ځینې نور فارمټونه دي سیو اس انادر فارمټ دلته کلیک وکړئ سیو اس واخله ترېنه په بل فارمټ کې بیا شکل کېږي یعنې دې ځای نه بیا کولی شي ورته هغه فارمټ انتخاب کړي مثال PDF کولی شي بیا سیو اس یې کړي نو مختلف فارمټونه دي په دې کې چې کولی شو موږ خپل نوی پروګرام په هغه باندې د ورډ پروګرام په هغه پروګرام باندې تغییر کړو مثال تاسې ګورئ دغه فایل موږ د ورډ نه په PDF باندې تبدیل کړه دا به کلوز کو راځو د ایکسپورټ پسې د کلوز اپشن دی که چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ دغه فایل به موږ ته کلوز شي که چېرته مثال سیو پې و هم دا کلوز کېږي که ډونټ سیو و هم کلوز کېږي نو چون زه نه غواړم دا صفحه اوس بنده شي کینسل وهمه ښه دې پسې اپشن چې دی اکاونټ دی په اکاونټ کې که چېرته تاسې مثال د افیس اکاونټ ولرئ کولی شئ دې سره دا دغه خپل اپډیټ کوي یا خپله ډیټا پکې سیف کوي مختلف دغه کولی شئ پکې بله د اپشن دغه ده اپشن کې مختلفې کټګوریانې دي د دې د هغې د خاطره چې تاسې کولی شئ هغه ځای پر ځای کوي پکې مختلف تنظیمات دي مثال عمومي صفحه دې څنګه راشي ډسپلی دې څنګه وکړي او پروف دې څنګه وباسي او همدارنګه کومه ژبه دې پکې وکارول شي مثال پښتو انګلیش کیبورډ ما انتخاب کړی دی که غواړئ بل پکې ور اضافه کوئ بله هم کولی شئ د دې ځای نه یعنې کله تاسې ورډ هیله کوئ کولی شئ په دې کې دوه کیبورډو باندې استفاده وکړئ ځکه موږ سره به دلته په ژبو کې دوه کیبورډه وه په همدې شکل نور مختلف تنظیمات دي د دې ځای خپل دغې ته کولی شئ مثال دا ګورئ تاسې کیو ډیټا بیس سیستم غوندې که جوړوئ له دې ځای نه استفاده کولی شئ چې دا البته په افیس 2011 او دې نه ښکته ماډلو کې نشته دی همدارنګه اټس ان دی او ټرسټ سنټر دی چې دا لږ په جګه سویه باندې دغه دی چې دلته یې له تکرار نه صرف نظر کوو ښه دا زموږ د نن ورځې درس د فایل مینو 2014 ورډ تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان زموږ چینل له ځانه سره خامخا سبسکرایب کړئ